سلامونه نیکې هیلې خدمات درنو لیدونکو هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ او خوشحاله یاستئ د صحت جامه به مو په تن وي. زه خاص ډېرې خبرې نه لرم خو خاص یو پیغام هغه چاته لرم چا چې زما ملي ټیم لوبغاړي کنځلي دي. ستا خور او مور هغه ځای کې وغیم چې هلته یو ګوټ اوبه نه هم نه میلاویږي. ستا خور وغیم ستا مور وغیم تا زما ملي ټیم لوبغاړي کنځلي دي. ستا خور او مور وغیم د سپي زویه د دلخور زویه. دوستانو دا افغانۍ نه دی، دا بالکل دلخور دی، دا د پاکستان دلخور دی. خو افغانانو چې څوک په لندن کې اوسیږئ او دا میچونه ګورئ یو پیغام زما واورئ. خیر دی سوال درته کومه چې تاسو هم د پاکستان ملي ټیم لوبغاړي هم وکنځئ، همداسې وکنځئ لکه څنګه چې زموږ د ملي ټیم لوبغاړي کنځلي دي همداسې وله وکنځئ. هملته ورشئ کوم ځای کې چې دوی د میدان څخه باندې راوځي یا دننه وځي هملته ورته کښېنئ چې کله میچ وکړو دوستانو داسې وکنځئ. د ده خور د دلخور وغیمه، د ده خور او مور وغیمه، د سپي زویه د لوده زویه، ستا مور او خور وغیمه. زما وس نه رسېږي که چیرې په دغه وخت کې زه هملته وی ستا په خور او مور به زه ختلی وی. دوستانو دا ویډیو در سره ډېره ډېره شیر کړئ تر څو همغه دلخور هغه سپي کنجوس هغه لوده ته ورسېږي. والسلام.